الله اعلم. دا یو ورو سوال کړی دی او ډېر ناشنا سوال یې کړی دی. وایي د آدم علیه السلام نه واله د رسول سم د وخته پورې د هغه د پیدایشه پورې څومره کلونه تېر شوي دي؟ نو جواب د دې مسلې هغه دا دی چې شریعت خو موږ ته داسې تحدید نه دی ښوولی چې یعنې وخت یې ښوولی چې دومره وخت د آدم او د رسول صلی الله علیه وسلم په منځ کې دی. نو دا یې موږ ته نه ده ښوولی، خو دومره ده چې دې باره کې آثار راغلي دي او حدیثونه راغلي. بعض صحیح دي، بعض څه دي هغه ضعیف دي. یو خدای ساتي چې دا خو د الله خبره ده چې الله سبحانه وتعالی د نوح علیه السلام مبارک کوي فلبث فیهم 1000 سنة الا 50 عاما. 900 کاله دا خو هغه دعوت چې راوړی. بیا مشهور خبر دی چې د عمر 1000 کاله و. بل په صحیح روایت کې دا راځي، امام بخاري دا روایت راوړی د سلمان فارسي نه. سلمان فارسي رضی الله عنه وایي چې د عیسی علیه السلام او د رسول صلی په منځ کې زمانه هغه چې د 600 کاله دي. دا دوه خبرې بالکل ثابتې دي. 600 کاله د چا او د چا په منځ کې دي؟ عیسی علیه السلام او د رسول صلی په زمانه کې. بعض احادیث داسې دي چې بعض علما یې صحیح کوي او بعض یې کمزوري کوي. هغه بعضو ته زه اشاره کوم او دا یو اهمه مسله ده، یاد یې ساتي. د فایدې لپاره زه تاسو ته دا بیانوم. یو دلیل دا دی چې د آدم او د نوح علیه السلام په منځ کې 10 قرونو حدیث کې دې سره امام ابن حبان رحمه الله دا حدیث راوړی. مطلب څو پیړۍ؟ 10 پیړۍ یا 1000 کاله. په دې کې د علماو اختلاف دی او زه وروسته دا مسله ته بیا بیانوم. د دې روایت نه دا واضحه شوه چې د آدم علیه السلام د نوح علیه السلام په منځ کې څو کاله شو؟ 1000 کاله یې ووله. دا دې روایت نه ثابتېږي. بل یو روایت کې دا راځي او دا امام حاکم راوړی دی چې د نوح او د ابراهیم علیهم السلام په منځ کې 1000 کاله دي. 10 قرون. نو څو شو؟ 1000 کاله د آدم او د نوح علیهم السلام په منځ کې. بیا د نوح علیه السلام د ابراهیم علیه السلام پورې څو کاله شو؟ 1000 کاله شو. هله چې کلمه قرن 100 کاله ومنو، ځکه چې بعض علما وایي د قرن مطلب دی پیړۍ. او دا پته چې د هغوی عمرونه څومره و چې موږ دغه پیړۍ حساب وکړو. لکه دغه مبارک کې راځي د نوح علیه السلام مبارک چې په یو زنانه باندې تېر شو، بچی یې مړ او ژړلې. نو هغه ورته نصیحت وکړي صبر کوئ، دا غریب په ځوانۍ کې مړ شو، هغه تقریبا 300 کاله عمر و چې مړ. نو اوس څنګه اندازه به لګو چې دا پیړۍ به ګورې د هغوی 100 کاله وه، چې د هغوی عمرونه خو ډېر. ښه یو دا روایت شو. بل یو روایت هغې کې دا راځي چې د موسی او عیسی علیهم السلام د دوی په منځ کې چې دی نو 1100 کاله دي. د عیسی علیه السلام او د موسی علیه السلام په منځ کې څه شو؟ 1100 کاله شو. او بیا د عیسی علیه السلام او د رسول په منځ کې څو شو؟ 600 کاله دي. خو دې کې یو مشکل راځي، که دا نه وی نو بیا موږ هسې اندازتن ویلی شو چې دومره وخت به یې چا په ذهن کې راغی؟ آدم علیه السلام 1000 کاله شو، بیا د نوح علیه السلام عمر 1000 کاله هغه شو. د ابراهیم علیه السلام او د نوح علیه السلام نه، د ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام په منځ کې څومره فاصله د دې پته نشته. د دې مبارک ضعیف روایت هم نشته. نو دغه ځای منځ کې پاتې شو چې د ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام په منځ کې څومره وخت او ثابته شوه د دغه عمر آدم علیه السلام بیا آدم علیه السلام نه نوح علیه السلام پورې، نوح علیه السلام نه د ابراهیم علیه السلام پورې. خو ابراهیم علیه السلام د موسی علیه السلام پورې د هېڅ پته نشته. بیا د موسی علیه السلام نه عیسی علیه السلام پورې هم ثابته شوه، د عیسی علیه السلام نه د رسول سلم پورې 600 کاله. او ما دا وایي چې دې کې بعض روایت صحیح دي او بعض څه دي کمزوري. بیا موږ جزم نشو کولی چې دومره کاله دي. ولې؟ اولنۍ وجه دا ده چې ملک صاحب مخکې ووایي چې کله هغه ووایي چې دې کې 10 قرون تیر شوي دي، نو بیا د علماو اختلاف چې قرن 100 کالو ته وایي که نه قرن پیړۍ ته وایي. نو که 100 کاله شي خبره واضحه ده چې 1000 کاله شو. خو که پیړۍ واخلې نو د هغوی د یوې پیړۍ به څومره عمر و دا موږ ته څه پته نشته. په دې ورسېدی که نه؟
دویمه دا چې قرآن او حدیث دا خبره موږ ته داسې نه ده ښودلې تهدیداً چې بهی دومره ده، خو زموږ کار څه دی؟ په دې پیغمبرانو باندې ایمان راوړه او دوی چې کوم هدایت د الله له طرف نه راوړی دی د هغې تابعداري کول. والله اعلم. دا ما کوشش کړی دی چې بس روایت مې داسې بیان کړو دې دپاره چې هسې دا خبره تاسو ته نږدې کړم، خو دومره ده چې بالضبط څوک نشي ویلی چې د آدم علیه السلام او د رسول صلی په منځ کې څو کاله دي. او دا درته ویلی شم چې زمونږ او د قیامت په منځ کې وخت لږ پاتې دی. دا واضح خبره ده. نو سړی په دې سوچ کې چې آدم علیه السلام د نوح علیه السلام پورې څو کاله تېر شوي او دا سوچ ورسره نشته چې قیامت ته څومره وخت پاتې شوی. نو قیامت هغه علامات غالبا علامات هغه څه دي؟ هغه راښکاره شوي دي. نو قیامت نږدې د هغې لپاره تیاری پکار دی. والله اعلم.